السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم پوښتنه کړې ده چې دا بیت الله شریفه څنګه جوړه شوه، د حج فلسفه. محترمینو، بار بار مې درته ویلي دي چې تاسې هغه څه زده کړئ چې تاسو د ایمان او د لمانځه دپاره ګټه وي. دا یا بیت الله شریفه څه وخت جوړه شوې ده، یا حج ولې فرض شوی دی. اصول د دین داسې دي چې احکام معلول فعلات سره نه دي. لمونځ ولې فرض دی؟ فرض دی، الله فرض کړی دی، نو ته نو بیا څوک چې په دې کې پلټنه کوي. دغه شان هغه څه دي چې د الله په دین کې سړي ته شک راچي، نو شک په دین کې سړي ته ولودي باره له ایمانه اوسي. نو دا چې اوس پوښتنه شوې ده د علي بن حسین رضی الله عنه څخه یو روایت دی چې کوم وخت الله جل جلاله ملایکو ته وویل اني جاعل فی الارض خلیفه، د سورة البقرې 10 آیات دی، زه په مځکې یو خلیفه ګرځوم. ملایکو ورته وویل ته داسې څوک خلیفه کوې چې هغه به بیا په مځکه کې وینې تویي. نو الله جل جلاله وایي ملایکو څخه ناراض شو. بیا د ملایکې پر عرش عظیم باندې طوافونه کول او ډېر عاجزي او ژړاوې کولې. بیا الله جل جلاله ورته وویل ولاړ سي په مځکه کې هم یو بیته جوړه کړي، هر هغه بنده که زما نافرماني وکوله بیا رالی طواف یې وکړي فاغفر له، هغه ته به بخښه کوم کما غفرت لکم، لکه څنګه چې مې تاسو ته عفو وکول. اخبار الکرام صفحه 119 او دغه رنګه جامع اللطیف صفحه 9. جامع اللطیف یو کتاب دی، جامع اللطیف فی فضل مکة و اهلها و بناء البیت الشریف د ابن زهیره چې په 988 کې وفات شوی دی. دې مفصل بحث ورکړی. نو دا ډېر طولاني بحث دی چې آدم علیه السلام جوړه کړه که ملایکو جوړه کړه. مخکې ملایکو جوړه کړی، بیا آدم علیه السلام جوړه کړه. نو داسې پوښتنې کوئ چې هغه ستاسو د لمانځه و د روژې و د دغو شیانو سره تعلق لري. دین زده کړئ. چې حج ولې فرض دی؟ دا الله فرض کړی دی، نو الله جل جلاله یې که وایستې د الله په امر کې بیا چونو چرا کول دا پر الله باندې یو اعتراض کول دی. موږ خو مؤمنان یو، مسلمانان یو. مسلم معنا هغه انقیاد، باید غاړه ایښي د الله او هر حکم. دا چې تاسې حکمت او تاسې فلسفه د هر حکم غواړئ دا به مو ستړي کړي. دی نه چې اوس موږ سره جواب نشته چې پوښتنه راشي په کتابو کې هغه به در پیدا کوو. نو ځان د خپل ټیم مه ضایع کوئ، مه زموږ ټیم را ضایع کوئ. د دې پر ځای چې دی یو د لا اله الا الله محمد رسول الله د ذکر پوښتنه کړې وه، د دې پر ځای چې دی د درود پوښتنه کړې وه، د دې پر ځای چې دی داسې ویلي وو چې ما ته یو وظیفه راوښایي چې زما الله ته پیژندی سم، د الله د رسول محبت مې زیات شي، دا به ستا په حق کې ډېر خیر وه. نو ټول شاګردانو ته مې داسې توصیه ده چې پوښتنې کوئ، داسې پوښتنې کوئ چې په حق کې مو د آخرت او د دنیا ګټه وي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. حمایت لطفا چینل हमारा सब्सक्राइब करें.